څنګ له مې مه راځه نږدې هسې نه اور وانخلې بدن مې کړي دي لمبې هسې نه اور وانخلې ای ستا د ښایست بلو لمبو نه مې په دې یره شي ای په تا یاریږمه ډیوې هسې نه اور وانخلې. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مینه محبت ومنئ دوستانو. یو ځل بیا ستاسې ورور نبي جان حبیبي یم. دوستانو نن د سره په خپرونه کې هغه دروند شاعر او د دې ترڅنګ چې ښایسته غږ لري د ننګرهار مشرقي زون څخه دی چې ډیر مشهور دی، بالخصوص په ننګرهار ولایت کې ډیر مینوال لري. د ده غږ چې دی ډیر مینوال خوښوي. موږ سره خپرونه کې دی ښاغلی لال وزیر وزیري صاحب دی نن موږ سره خپرونه کې دوستانو. خو یوه غوښتنه دا کوو چې د لال وزیر څخه به موږ د ده د ژوند پوښتو او د دې ترڅنګ یو څو پوښتنې به کوو او دی به موږ ته په خپرونو منځ کې ترنم هم کوي دوستانو. او موږ سره تر اخره زموږ خپرونه وګورئ. لال وزیر صاحب سلامونه. وعلیکم السلام حبیبي صاحب، تا ته سلامونه او ستا د چینل د لارې ټولو درنو ملګرو ته دمګړی چې موږ څوک ګوري ټول ته سلامونه او مینه. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ. مننه وزیري صاحب، په خیر راغلی، ښه راغلاست درته وایو بیا هم. وزیري صاحب په پیل کې که د لیدونکو لپاره یو غزل ووایي داسې شعر په طرز باندې، بیا به هغې نه مخکې ځو تا د ژوند په اړه به پوښتو، څومره دي کتابونه لیکلي دې په اړه به. مننه. زه به درته شعر ویم خو ډیکلوما داسې ښه نشم کولی ځکه ترنمونه مې ډېر کړي دي. یو څو بیتونه دي وایي چې عادت دې داسې کړمه مینې چې سحر او ماښام. ډېر ښه. عادت دې داسې کړمه. مننه. عادت دې داسې کړمه مینې چې سحر او ماښام چې دې ونه کړم انتظار زندګي خوند نه راکوي. ډېر ښه. او په اور دې سوځم ستا د مینې په اور ودې سوځم. په اور دې سوځم ستا د مینې په اور ودې سوځم خو ستا د سترګو نه کنار زندګي خوند نه راکوي. او زه وزیري د حالاتو شور کې داسې پوی کړم. ډېر ښه. زه وزیري د حالاتو شور کې داسې پوی کړم ما ته هم ستا په شانتې زار زندګي خوند نه راکوي. او کلي ته ځمه نور د ښار زندګي خوند نه راکوي دلته مې زړه تنګ شوی یار زندګي خوند نه راکوي. ډېر ښه. ډېر ښه. ډېر ښایسته وزیري صاحب، ډېره مننه بیا هم. وزیري صاحب دې ته به راشو، تاسې تر دې دمه کوم یو کتاب یا لیکل شوی دی او تر دې دمه مو څومره شعرونه لیکلي دي که د لیدونکو ته تاسې ووایئ. مننه. دا چې شاعري مې کړې ده داسې لږه ډېره شاعري مې کړې ده خو ما ډېره برخه ترنم ته ورکړې ده او ملګري وایي چې بس ته بیا ترنمونه وکړي. نو همداسې شاعري رانه خپله پاتې شوې ده. تقریبا شاعري مې کړې ده، داسې 80 اویاو پورې مې غزلې لیکلي دي، لنډ سیلابه هم پکې دي. او غواړم د یو ملګري سره ښه شاعر دی عبداللطیف خالص چې هغه یو ټولګه چاپ هم ده او د ملګرو په غوښتنه باندې غواړم چې هغه سره یو شریکه ټولګه چاپ کړم. وزیري صاحب دا که راته ووایي چې تاسې په د مشرقي زون کې بیا په ننګرهار ولایت کې کومې ولسوالۍ پسې مربوط یې، مطلب ژوند زندګي دغه که لیدونکو سره لږ شریک کړئ، بعضې لیدونکي دا پوښتنه کوي. مننه. لیدونکي او ملګري خو زما د نوم سره اشنا دي خو لال وزیر وزیري د پچیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی او فلحال همدلته شپږمې ناحیه کې ژوند کوم. ډېر ښه وزیري صاحب. ډېره وزیري صاحب لیدونکي به هم ډېر په تمه وي چې وزیري صاحب نه د ده ښایسته مونږ ترنم واورو. نو وزیري صاحب نو بس ترنم به راته کوي چې د لیدونکو خړه پې ماته شي. سمه ده. زه به ملګرو سره یو څو بیتونه شریک کړم په دې هیله چې ستاسو او د ملګرو خوښ شي. تړون صاحب غزل دی. جوړ دې په ما څلی شي تا ته دې در پاتې وې تا ته دې در پاتې وې شور به مې لږ غلی شي تا ته دې در پاتې وې تا ته دې در پاتې وې جوړ دې په ما څلی شي تا ته دې در پاتې وې
تا تا دې در پاتې وې هو دا تربور جانان هاډو میرا خپل نه کړ هو دا تربور جانان هاډو میرا خپل نه کړ دا تربور جانان هاډو میرا خپل نه کړ هر څومره که ښکلی شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې در پاتې وې شور به مې لږ غلی شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې در پاتې وې هو مینه کړه مزې کوا خاندار کې بانو تا هو مینه کړه مزې کوا خاندار کې بانو تا ورګ دې دغه کلی شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې در پاتې وې شور به مې لږ غلی شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې در پاتې وې هو خپل جانان وای تړون نه جاړي هو نرا کوي خپل جانان وای تړون نه جاړي نور هم جړې دل شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې در پاتې وې شور به مې لږ غلی شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې در پاتې وې جوړ دې په ما څلی شي تا تا دې در پاتې وې تا تا دې